د ستر واکمن په سپېڅلي نامه د غرغښ راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو په سلامونه او نیکو پیرزونه مو هرکلی کوم. تاسو د غرغښ ټي وي څخه ځانګړې مرکه ګورئ او په ځانګړې مرکه کې را سره دروند میلمه ښاغلی سید اکبر آغا د طالبانو پخوانی غړی او د خلاصون لارې شورا مشر را سره شتون لري. ښاغلی آغا صاحب ستړي مه شئ، وخت مو نیکمرغه. او که مستقیمه راشو دې پوښتنې ته چې د طالبانو د نظام او د فعلي حکومت نظام توپیر په څه کې دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا څرګند حقیقت دی او تاسې په جریان کې د طالبانو نظام د فساد او د هغسې حالاتو چې هغه افغانستان ډېر په تنګ کړي وو یا ملت افغانستان په تنګ کړي وو، د هغو په مقابل کې را پورته شوي وو او ملت یې هم ملاتړ وکړي، ملت ورسره ملګري سو او هغه ورته ویل دي چې په ډېر لږ وخت کې د ملت په مټ باندې دوی هغه اندازې ته ورسېده چې یو بدخشان ورته پاتې وو، البته نور ټول افغانستان دوی ته د واکمنۍ لاندې راغلی. په خپل وخت کې طالبانو په خپل نظام کې هغه شیان چې هغه شرعي وه او د افغانستان د سمون دپاره یا د افغانستان د یو شرعي نظام دپاره دوی عملي کړله وو. مثلا حدود یې جاري کړه، په دې ملک کې غلا نه وه، چورو چپاول په دې ملک کې نه وو. البته د طالبانو هغه حالات چې مثلا دوی په دې ملک کې راوستله د امنیت په باب باندې خلک اوس په هغه نامه باندې د طالبانو سره ملګري کېږي چې اوس دې اندازې ته طالبان راورسېده چې د کابل په دروازو کې دوی وجود لري یا د نورو ښارونو په دروازو کې دوی وجود لري. نو خلک هغه نظام چې دوی دغه کړي وو هغه عملي کړي وو، هغه نظام غوښتونکي خلک سندي یعنې امنیت غوښتونکي دي. امنیت یګانه په شریعت کې راځي، په حدود کې راځي. نو اوس اوسنی حالات راځم دې ته چې اوسني حالاتو کې اوس به هم ښه نظام وي، خو البته حدود نشته پکښې کې هغه شیان نشته چې هغه سړی د ملک د ارامۍ دپاره سبب و ذریعه وګرځېږي. مثلا په دې نظام کې اوس اداري فساد ډېر دی، په دې نظام کې واکمني نشته. یعنې اوس مثلا که اوس سړی وګوري د نظام مطلق ښارونه په واک کې دي، نو هغه وخت کې د دوی هغه خپل منطقي چې وي منطقي وو ښارونه ټول په واک کې وو. یو امر به وکړي هغه به د ورځې په یو ساعت کې عملي کېدی، د شپې به وکړي په هغه شپه کې به عملي کېدی. نو دغه فرقونه زما په فکر باندې تر مابین د دې نظام د هغه وه. ښاغلی اکبر، د طالبانو نظام د ډېری خلکو د منلو نه ده، اصلي لامل په څه کې ګوري؟ د دنیا خلک داسې جوړ دي ته چې پوهېږي چې د دنیا د خلکو که سړی یو ښه ملا عالم د یو بل سړي سره چې هغه غیر عالم وي او هغه په اسلامي طریقه باندې رواني راګیري وکړي، نن خلک ډېر په هغه چا پسې دي چې هغه غیر عالم وي. د دوی په فکر کې دا یوه دنیا دې را پیدا کېږي، خو اسلام څه خو اسلام خو یو دغه شی دی چې هغه هر وخت کم کوي کم نه کوي، خو دنیا هغه ده چې هغه یو څه کوشش غواړي چې دوی په کوشش باندې پیدا شي. اما لیکن نو زما فکر باندې د هغه نظام په وخت کې خلک چې وه په دغه نسبت باندې داسې نه ملګري کېده چې هغو اقتصادي سلسلې نه وې برابرې، یعنې د خارجیان نه ورسره ملګري وو، د دنیا خلک نه ورسره ملګري. دوی هم یو څه داسې اندازې ته د طالبانو په وخت کې یو حالات وو چې جنګي حالات وو، هغه اندازې ته دوی نه ورسېدلي چې دوی نظام ټوله په ټول نظام باندې داسې واکمن شوي وای چې جنګ نه وای. نو په دغه نسبت باندې په هغه وخت کې خلک د طالبانو سره ملګري وه، خو هغه خلک چې هغو عیش و عشرت غوښتي او ازادي یې غوښته په افغانستان کې، هغه خلکو خبره چې ده هغه په خارج کې دغه کېږي، بل ځای خلک اوري. نو په دغه نسبت باندې د هغو خلکو خبره خلکو اورېده. دغه مسکین مظلوم و بېچاره خلک چې هغه که څه هم ډېر وه د هغو خلکو خبره چا نه اورېده. اوس هم که اوس موږ اوس وګورو ملت د افغانستان دغه حالات نه غواړي، خو دا یو څو کسه دي چې دا نظام چلوي او یرغمل کړی دی دا ملت. نو که اوس وګورو په ټولو منطقو کې ملت په افغانستان کې یګانه امنیت غواړي. نو ملت وایي هر څه په امنیت پورې تړلي دي، که اسلامیت یې په امنیت پورې تړلی دي، که تجارت یې په امنیت پورې تړلی دي، او که د نفس ساتنګ و حفاظت دی هغه په امنیت پورې تړلی دي. نو که اوس په 100 کسو کې اوس سړی وګوري 98 کسه هغسې نظام غواړي چې په هغه کې امنیت وي، خو د هغه خبره چا نه اورېدلې او نه څوک اوري. د طالبانو په نظام کې
ځینې جزاوې چې خلکو ته ورکول کېدلې لکه چې که چا غلا کول هغوی ته جزا ورکول کېدلې د هر څه نه مهمه مسله دا چې د طالبانو په وخت کې ښځو ته اجازه نه ورکول کېدله چې د کورونو څخه بهر راووځي او د شریعت له نګاره څخه وګورو ښځې حق لري چې هغوی دندې ترسره کړي ښځې حق لري چې زده کړې وکړي دغه حقونه ولې ترې اخیستي او زه خپله دا ډاکټر ملکي استاد چې د غلا خبره وکړه موږ داسې مسلمانان یو د خدای پاک آیات دي السارق والسارقة فقدوا أیدیهما د غله او د غلې ښځې چې غلا وکړي لاس یې ورپرې کړي نو دا به موږ داسې باندې دا فرض دی خو دا فرض چې موږ نه دي کړي دا بېله خبره ده دا مو ګناه ده چې دا مو نه ده کړې خو طالبانو په وخت کې دا کېدل یګانه هغه فرض و چې طالبانو امنیت راوستلی و یعنې که سړی اوس خبرې ته متوجه سي که یو غل سړی په عام محضر کې په حد کې یعنې لاس یې ورپرې کړي 100,000 کسه بندیان که 100 کاله قید ورکړه دا 100 کاله قید به عسکر هم د حفاظت لپاره درڅه غواړي ډوډۍ به هم درڅه غواړي خلک به هم درڅه خفه وي چې ولې دې بندیان کړي دي نو چې خلاص یې 100,000 کسه هغه به غلا وکړي خو چې یو سړی دې دغه کړي په حد کې نو ټوله دغه به منطقه او ماحول به ټول سمیږي هغه به بیا بیریږي نو دا په شریعت کې تاثیرات دي دا چې طالبانو امنیت راوستلي په څوکۍ نور راوستلي طالبانو په شریعت باندې امنیت راوستلي دا یو خبره دوم د خبره د ښځو تا وکړه که واقعیت ته متوجه شو دوه موضوعګانې وې د ښځو په باب باندې یوه موضوع دا ده چې اوس خلک ښځې ته داسې ازادي ورولي لکه خارجیان چې وایي خارجیان وایي ښځه دې پرتوګ وکاږي ښځه دې کمیس وکاږي ښځه دې عورت ښکاره کړي نو دا د خارجیانو نظر دی او د افغانستان خلک چې دي هغه ایماندار او دینداره خلک دي موږ داسې بینو جهادونه یې کړي دي په افغانستان کې خبره درته کوم په ډېر لنډ ځواب سره دغه پوښتنې ته ځواب راکړئ چې په شریعت کې ښځو لپاره د حقوق راغلي چې دوی دندې ترسره کړي زده کړي وکړي نه شریعت کې ښځې ته دونې حق شته داسې حق شته چې هغه جواز دي چې ښځه په سطر کې ولاړه شي ښځه یې معلمه وي او ښځه یې پیرداره وي او خپل محرم یې یوسي تر دغه پورې تر مکتبه پورې بېرته هغه خپل محرم راوړي خپل کور ته خو دغه اجازه طالبانو وخت کې ولې نه ورکوله طالبانو په وخت کې ما هغه خبرې ته تا نه پرېښودم طالبانو په وخت کې طالبانو ډېر محتاطانه حرکت کوي طالبانو په هر څه په شریعت باندې و طالبانو ولا حالات جنګي حالات دي په افغانستان کې تر هغه حالاتو پورې دوی نه ورسېدلي چې په افغانستان کې د جنګ څخه دوی راوګرځي او نور آبادۍ ته راشي نو دوی دا ویل چې په جنګي حالاتو کې به دا اجازه په دې نسبت نه ورکوو چې ښځه بې عزته نه شي نو د دوی د عزت په وجه باندې طالبانو کوشش ته دې کوي چې د هغه حالت یې وساتي چې د جنګي حالت څخه حالت آرامۍ ته راشي په هغه حالت کې به بیا طالبان مننه تاسو ته شئ ښاغلی اکبر د طالبانو یوازینۍ موخه څه ده طالبانو یوازینۍ موخه په دې ملک کې د خارجیانو وتل دي چې خارجیان دې ملک ته راغلي دي او دا ملک یې اشغال کړي دي او حالات په ملک کې ترینګلي دي بمبارونه کېږي نور څه یعنې ملک یې جنګ ته مجبوره کړي دي دغه بمبارونه څوک کوي خارجیان یې کوي مطلب د خارجیانو څخه ټوله دغه البته خارجیان هغه څوک دي چې د طالبانو حکومت یې ونړوي تر هغه وروسته په افغانستان کې تر دې نامه لاندې چې موږ د افغانستان د ساتنو لپاره راغلي یو چې خلک وساتو او تر دې نامه لاندې چې افغانان خپل حق لري چې هر څه دوی وکړي خو البته دوی د هغه مخالف کار کوي خپل محبسونه یې جوړ کړل او خارج ته یې خلک بوتله کوانتانامو ته یې بوتله په بګرام کې وساتل د کندهار په میدان کې وساتل د جلال آباد په میدان کې په ټولو میدانونو کې دوی خپل غټ میدانونه دغه بندیخانې جوړې کړې نو دا هغه کار و چې د خارجیانو د هغه خبرې سره چې دوی د خپل اول راتګ په وخت کې کولې د هغه سره زیات و نقیص خبرې وې او برعکس خبره وه نو د طالبانو دا دغه دي چې خارجیان د دې ځای چې طالبانو دا مطلب دی چې په افغانستان کې یو داسې نظام راسي چې هغه د ټولو افغانانو سره یو ګډ نظام وي مشترک نظام وي البته په دې نظام کې ډېر کوشش طالبان دې کوي چې هغه زموږ اسلامي عنعنات او زموږ اسلامي بنیاد او اساس په دې نظام کې محفوظ وي نو دا کوشش کوي که طالبان بیا بیرته راشي افغانستان ته او خپل نظام بیا پلي کړي آیا ښځو لپاره بیا حق ورکول شي چې دوی دندې ترسره کړي زه خپله دونې وایم چې یو نظام دی یو د طالبانو نظام
یو نظام دی چې د مسلمانانو نظام دی که طالب دلته یو نظام راوړي په دې نامه باندې چې دا د مسلمانانو نظام دی اسلامي نظام دی زما او ستا د وطن عالم زما او ستا قرآن زما او ستا احادیث دا ټوله په دې باندې شاهد وي چې دا نظام رښتیا د مسلمانانو نظام دی نو په هغه نظام کې به موږ د طالبانو نظام نه ورته وایي لکه خلیلي صاحب وایي طالباني نظام یا مثلا ملاشایي چې دلته ملاشایي نه ده خوښه ولیکن په ایران کې خوښه ده نو زما فکر باندې دا هغه نظام دی چې هغه د مسلمانانو نظام دی دې ته به د طالبانو پورې اړه نه لري دا زما نظام هم دی دا ستا هم دی دا چې دا نن دلته خلک دي وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت د دې د دغو نظام هم دی دا یو مشترک نظام دی دا هغه نظام دی چې موږ تاسې د دې نظام په سر باندې د روسانو مقابله کړې ده د دې نظام په سر باندې د انګریزان ایستلي دي د دې نظام په سر باندې زما او ستا نیکهګانو او نورو د هندوستان او بل امپراتوري د احمدشاه بابا په وخت کې جوړه کړې ده دا د دې نظام په وخت نو دا نظام طالبان ته اکبر صاحب د طالبانو جګړه دقیقا له چا سره ده زه فکر کوم چې دلته دوې درې خبرې دي یوه خبره دا ده چې طالبانو حکومت چې چا راوړی دي د جګړه یې د هغه چا سره طالبانو دونې واک و اختیار و چې حکومت یې چا نه سوای راوړی البته چې خارجیان راغله د 40 50 ملکو خلک راغله د طالبانو سره جګړه پیل کړه هغو خلکو د طالبانو حکومت ونړوي د هغو حکومت په ځای باندې دلته په افغانستان کې دوی داسې حاکمان وګرځېدل چې برای نام یې نور څوک دلته مثلا کردی تا په خپل وخت کې برای نام یو څوک واک یې نه درلودي چې یو بندي د خارجیانو څخه خلاص کړي دا واک یې نه درلودي او دا واک یې نه درلودي چې خارجیانو ته وایي چې تاسې ووځي بل څه واک یې نه درلودي بل څه واک یې نه هر څه واک د خارجیانو طالبانو نن جګړه د دوی د خارجیانو سره پیل شوې دا بېله خبره ده چې خو اکبر صاحب که د طالبانو جګړه له امریکې سره ده بیا دوی ولې دغه کوم بریدونه چې کوي ډېری دوی په غاړه اخلي او هغه بریدونو کې بېګناه خلک وژل کېږي د دې په تړاو ستاسو نظر څه ده خدای دې وکړي چې افغانان خپل په مابینځ کې د دې آیات مصداق شي چې فصلح بین اخوین دا په هغه صورت کې دا آیات صادقې دي چې خارجیان بیل کې دا افغانان چې خپل په مابینځ کې دي د دې په مابینځ کې اصلاح ضرور دی چې وشي عملي کې نو اوس بدبختي ورته دلته راغلې ده چې خارجیان په مابینځ کې دونې موږ سره خلط شوي دي چې هغه جنګ مخلوط جنګ جوړ شوی دي چې په دې کې د افغانان هم د منځه ځي او طالب هم د منځه ځي ولس هم د منځه ځي او خارجي هم د منځه ځي خارجي څونه له منځه تللي دي په دغه وخت کې چې د امریکا د هغه وخت نه چې طالبان لاړل شتون لري په افغانستان کې تر ناپورې یو خارجي وضع شوی دا بل وروسته چې ویل چې دوه خارجیان لاړل دا اوس درې ورځې مخکې تاسې په تلویزیون لري تلویزیون والا خو وایي چې په اشر خبرې نو زما فکر باندې دونې یو خبره کولی شم که ستاسې متوجه یاست چې د افغانستان کې روسان هم افغانستان ته راغلل او امریکایان هم افغانستان ته راغلل خو روسان هغه خلک وایي چې هغو مستقیما جنګ کوي خپله جنګي خلک یې درلوده یو ځای به قوه وتله په زراو خلک به وتله او د مجاهدینو سره په زراو خلکو مقابله کول معنی کې نو امریکایان هغه خلک دي چې نن که په کورو کې خلک مړه کېږي او که طالبان مړه کېږي هغه په تیارو باندې مړه کېږي زه خبره تاسو نو په دغه حالاتو کې چې دوی په تیارو کې وي او خپل ځانونه نور سپر ګرځولي وي او خپل ځانونه ډېر محفوظ ساتلي وي دا واقعیت دی چې په دې حالاتو کې دوی ډېر د منځه نه ځي دا به افغانان ځي نو دا خبره نو زه خبره کوم نو دا خبره زما خپله نه ده خوښه چې افغانان یا یو طرف یا بل طرف په داسې جنګي حالاتو کې د منځه یوسي ولاړ شي نو موږ به کوشش د دې وکړو چې دې خارجیانو ته ووایو چې تاسې دا جنګ زموږ رامخلوط کړی دي تاسې ولاړ سئ نور به موږ خپل په منځ کې صلح وکړو جوړه به وکړو نو دا به ډېره ښه خبرې افغانان به د دې حالاتو څخه چې اوس پکښې واقع دي چې ملت هم د منځه ځي او افغانۍ یو طرف هم طالب دی د منځه ځي بل طرف حکومت دی د منځه ځي خدای به د دې څخه خلاص کړي په شریعت کې راغلي چې باید برید وشي او څوک چې زما او ستا ملک ته راغلی وي او ما او ستا په ملک کې تعرض کړی وي زما او ستا ملک کې اشغال کړی وي زه او ته خو الحمدلله مسلمانان یو ستاسو پوښتنه کومه ته وفا نه بده یې ته مېلمه هم یې دغه چې اوس په دې کلو وطنو کې خلک د منځه ځي په کورو کې
کورونه کوچنیان د منځه ځي دا اوس یې موږ تاسې اوس په الحمدلله د مسلمانانو د دغه د دنیا دغه دونې رسېدلې ده چې کوچنی هم یو څوک یو خبرو باندې واقف وي په فیسبوک کې ویني غټون دغه کوچنیان چې اوس وژل کېږي ته په دې خوښ یې؟ نه یې خوښ دا څوک وژني؟ کوم بریدونه چې طالبانو لخوا دا په تیارو باندې چې وژل کېږي دا څوک وژني؟ دا خو امریکا نو دا امریکا زموږ په وطن باندې متعرضه ده خو ته نه یې پرې خوښ نو چې نه یې خوښ مقابله یې ورسره کوي که نه کوي؟ خو دقیقا باید یوه موخه ورته یو میکانیزم ورته جوړ شي چې د امریکا دقیقا د امریکا په مخه وجنګېږي خو دلته خو طالبان برید کوي د افغانستان بېګناه وژل کېږي هغه واړه ماشومان وژل کېږي. زه به خبر درته کړم دغه امریکا دلته په افغانستان کې چې رهبري یې نه وسي ملګري ونه لري یوازې راغلی یعنې دغه کومه جګړه چې روانه طالبان چې دغه کړل امریکایانو مات کړل یوازې امریکا نه به وه خو پیاده به یو څوک درلود افغانان نو په افغانانو سره ملګري شوه که یوازې امریکا راغله ټک ټک طالبان یې وویشته طالبان یې پسې واخیسته دغسې سلسله به نه وه یو څوک پرې ملګري وو نو خو موږ وایو خدای دې وکړي چې د امریکا زموږ د دې ملکه ووځي دلته نه د دوی څوک ملګري سي نه د طالبانو څوک ملګري سي چې اوس موږ وایو طالبانو به یو څوک ملګري وي دا ملک زموږ چې دي په دغه باندې دربدره کېږي نو یګانه د دې ملک د جوړېدو دپاره دې ته ضرورت شته چې خارجیان د دې ملکه ووځي نور دغه افغانان خپل په منځ کې سره جوړ شي او هغه دې اوس خارجیان هم دې ته اوس راغلي دي شوی موږ د دې ملکه وځو راغلي وو نو دا به هم ښه چې خارجیان به هم د مرګه خلاص شي موږ وایو چې دوی هم د مرګه خلاص یو افغانان هم د مرګه خلاص نو دې ته ضرورت شته. منم. اکبر صاحب ویل شوي چې طالبان د پاکستان له لورې پلورل کېږي دا خبره څومره حقیقت لري؟ زه به دونه یو خبره درته وکړم د مقابلې صورت کېدلی چې طالبان په پاکستان کې دي او د پاکستان دا چې د پاکستان تر تاثیر لاندې څومره دي یو څومره دي په دې کې فرق راځي حالات د مقابلې دي په افغانستان کې مقابله خپله داسې جوړه ده چې یو دشمن د بل دشمن په مقابل کې هر څه تبلیغات چې وس یې کېږي هغه کېږي خو البته دا تبلیغات په فصل کې لس رښتیا وي یا به پنځه رښتیا وي خو دا نوي پنځه نوي چې دي هغه به رښتیا نه وي هغه به تبلیغات دي تبلیغات دې ته ویل کېږي چې هغه یو ځایت شی نو یعنې دا حقیقت نه لري. زه به خبره کوم دا واقعیت دی چې طالبان د افغانستان څخه تللي دي په پاکستان کې به ګزاره په دې نسبت کوي چې نور ستاسې د روسانو د وخته شجاعت شروع شوي خلک مهاجر شوي دي هلته په پاکستان کې ګزاره کوي او تر اوسه پورې زموږ تاسې په میلیونو خلک هلته په پاکستان کې ګزاره کوي نو او پاکستان هغه ملک و چې موږ تاسې ته نږدې وو طالبان مونږ تللي په پاکستان کې وي خو البته دونې ویلی شم چې موږ تاسې دا دې اورو چې ملا برادر د طالبانو پاکستان سره بندي وو دا اورو ملا عبدالله د طالبانو د ملا مظفر اخوند معین و د پاکستان سره بندي و مړ شو دا اورو چې استاد یاسر د طالبانو سړی و د پاکستان سره بندي و یعنې په ضرور خلک خو دلته څه رامنځته شو چې اوس پاکستان طالبانو ته یوه محله یا یو ادرس ورته پیدا کړ چې طالبان لاړ شي پاکستان کې ژوند وکړي یوازینی هدف د پاکستان یوازینی هدف دا و چې په افغانستان ته امریکایان راغلل طالبان یې نه پرېښود دا په دنیا کې قانون دی چې څوک نه پرېږدي دا اوبه په خپل طبیعت روانې دي چې د طبیعت راوګرځي بل ځای دي بل ځای دي دا خپل مخ یې ورته بند کړي یو ځای لار کوي یو ځای ته ځي خو طالب چې امریکا دلته رالي پرېښوي یې نه وژي یې طالب مجبور و یا به پاکستان ته ځي یا به ایران ته ځي یا به بل ځي یا به بل ځي اما لیکن دې ته چې وګورو چې پاکستان کې د دوی زندانیان زه پاکستان بندي کړی راځه چې درته ناستم زه پاکستان بندي کړم ورې کړم امریکایان ته په لاس او دلته یې راوړلم دلته د حکومت د امنیت کې بندي وم په دې حکومت 5.5 کاله دلته بندي کړی نو زه خپله زه تا درته وایم چې زه خو په خپل کور باندې ناست وی امریکایان راتلله بندي کول یم نو د دې څه دا نه و ماته مناسب چې زه ولاړ شم یو ځای پټ شم یو ځای به پټېږ نو دا د تعلیم هم داسې اساس اکبر صاحب طالبان ولې د سولې خبرې اترې د حکومت سره نه مني څه ستونزه شتون لري؟ زه خپله دونې وایم چې طالبان به داسې وایي چې د سولې خبرې یو زما خپل نظر شخصي نظر دی یو د طالبانو
دغه دي خو زه د طالبانو طالبانو سره اړیکې نه لرئ؟ زه اړیکې لرم. زه موږ خلاصون لارې شورا د دواړو سره اړیکې لرو. دا خلاصون لارې شورا چې ده هغه د سولې دپاره شورا ده. نو زه خپله دونې ویلی سم چې طالبانو اول دا ویل دي چې موږ د امریکایانو سره خبره کوو د وتلو په سر باندې، ځکه چې امریکایان افغانستان ته راغلي دي، حکومت د لسو کالو لپاره پیمانو سره دغه کړي دي، امضا کړي دي. نو حکومت نشي کولی چې دوی ته ووایي چې تاسې ولاړ شئ، ولې خو پیمان یې ورسره امضا کړي. نو مالیکن طالب وایي زه خپله د امریکا د وتلو دغه کوم چې هغه ووځي د افغانستان څخه، نو زه اول د امریکا سره خبرې کوم. زما خپل شخصي نظر دی ښه خبره به دا وي چې طالبانو حکومت خبرې ورسره وکړي وروسته چې امریکایان د وتلو خبره خلاص شي، طالبان دې راولاړ شي، د حکومت سره دې خبرې وکړي، دا موضوع ته دې نور د پای ټکي کښېږدي، نور افغانستان دې موضوع خلاص شي. خو طالبان وایي چې دغه حکومت نامشروع دی، موافقه یاست؟ نو طبیعي خبره ده چې یو چا د چا سره جنګ وي هغه ته به نامشروع وایي، نو به هغه جنګ کوي. طالب چې د حکومت سره جنګ دي، یعنې تاسو وایي چې حکومت نامشروع نه دی؟ زه به په دې خبره کار نه لرم. تاسو ما سره د طالب پوښتنه کړې، د طالب خبره ده، که ته اوس ما سره ما پوښتنه کوې بیا جلا کوه، که تا د طالب پوښتنه کړې. طالب حکومت نامشروع بولي، حکومت راولاړېږي طالب ترهګر بولي. دا د دوی د مقابلې خبره ده چې جریان لري. نو هغه خبره د طالب ده چې دا حکومت نامشروع دي، د هغو دپاره به دوی خپل دلایل لري، هغه د دوی سره. حکومت چې طالب ته ترهګر وایي هغه خبره د دوی سره، د حکومت سره. خو زما شخصي نظر دا دی چې ښه خبره به دا وي چې د خارجیانو د وتلو وروسته طالب او حکومت خبره سره وکړي چې که چیرې په دې باندې موضوع د افغانستان حل کېږي. بله، شخصا طالب یاست یا نه؟ شخصا زه ملا یم، ملا وم، ملا به یم، هر وخت د ملا په نامه غږ کوم، د ملا په نامه به دې افتخار کوم. مننه. د حکومت سره مو اړیکې څنګه دي؟ د حکومت سره مې اړیکې ښې دي، تر دلته په دې ځای کې زه ګزاره کوم، خو اما لیکن د حکومت بدو ته بد وایم، ښو ته ښه وایم. دغه فعلي نظام څنګه بولئ؟ د فعلي نظام چې بد پکښې کي هغو ته بد وایم. مثلا څه بد؟ مثلا اداري فساد پکښې کي هغه ته اداري فساد وایم، که ښه حرکت و هغه ته ښه وایم. اوس نو دا د بیا امتیاز نه درته کوم چې دا نو دا ښه دي، دا ښه دي، دا بد دي، دا بد دي، خو مطلق وایم چې د هر چا بد. دا په دنیا کې د مسلمان قانون دا دی چې د مسلمان بد ته به بد وایي او ښو ته به ښه وایي. اکبر صاحب فکر کوي چې بیا ځلې به افغانستان کې د طالبانو نظام راشي؟ زه خپله دا وایم چې دا ملک یو نظام ته ضرورت لري او ښه نظام ته ضرورت لري. هر څوک که په دې ملک کې ښه نظام راولي او اسلامي نظام راولي، زه خپله د هغه طرفدار یم. که دا حکومت نن راولاړ شي په دې ملک کې داسې نظام راولي چې اسلامي نظام وي، او په دې اسلامي نظام کې امنیت راسي، او فساد د منځه ولاړ شي، او جنګ خاموشه شي، په دې حکومت کې هر څوک چې وي دا مې خوښ دی. لیکن که طالب په دې ملک کې اسلامي نظام راولي او په دې ملک کې امنیت راولي، دا به ډېره ښه خبره وي. اما لیکن دونې ویلی شم د طالب نظر هم دا رامعلومېږي چې نه، طالب به په افغانستان کې یو ګډ حکومت وغواړي، یعنې داسې حکومت وغواړي چې هر چا ته به د دې حکومت په خلکو کې، البته ډېر کوشش به د دې وکړي که د دوی نظام وي چې ښه خلک په د دې حکومت هم راسي، طالب کې هم ښه خلک راسي، داسې نظام جوړ شي چې هغه د افغانانو یو ګډ دغه د هر قوم خلک، د هر قشر خلک، د هرې منطقې خلک او د هرې ژبې خلک پکښې داخل شي. اکبر صاحب راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې چاته به رایه ورکوي؟ هېڅ چاته. ولې؟ په کوم اساس؟ نو زه خپله په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ د خلاصون لارې شورا چې ده هغه د دې دپاره دی چې خلک سره د صلح راوړي په دې ملک کې. اما لیکن د صلح خلک چې دي هغه نشي کولی چې یو چاته رایه ورکړي. موږ دا د ځانه سره تصمیم نیولی دی چې چاته رایه نه ورکړو، مطلق صلح راولو. موږ تر رایګیري صلح ته ارزش ورکوو. یعنې د افغانستان موضوع چې دي صلح چې ده هغه د انتخاباتو سره همکاري کولی شي، او انتخابات د صلح سره همکاري نشي کولی. که په افغانستان کې صلح راغله په هغه وخت کې بیا هر چاته رایه ورکوم ګورم چې یو داسې سړی و چې هغه زما په فکر باندې مصلح سړی و، په هغه باندې اصلاح راتله. لیکن که صلح انتخابات تر صلح دمخه شوله، نو انتخابات تر صلح سره امکان نه لري چې کومک وکړي، بیا د چاته رایګیري نه. دغه کسانو چې ځانونه نومان کړي ولسمشریزو ټاکنو ته، کوم یو ستاسو د نظره
د افغانستان د راتلونکي لپاره مثبت ګام به واخلي؟ زه د دې مخالف یم. دا چې تر څولې دمخه دوی انتخابات کوي، ما دغه سره د مطبوعات سره هم خبره کړې ده، اوس هم کوم، تر څولې دمخه انتخابات زه د مخالف یم د دې انتخاباتو. نو چې هر چا تر څولې دمخه انتخابات کوي، زه خپله د هغه سره هغه مې نه دي خوښ، خو صلح مې دا خوښه ده چې تر مخه وشي. بیا وروسته تر څولې خو کېدلی شي چې بیا به دا منتخب خلک نه وي، ډېر خلک به وي جمع د هغه، دا به مې نور به مې بیا به په هغه صورت کې ګورو چې څوک به بیا ښه وي. اړیکې مو له ښاغلي حکمتیار سره څنګه دي؟ د ټولو خلکو سره مې ښه اړیکې دي. د هېچ چا سره نه غواړم چې زموږ اړیکې ورسره خراب شي. ښاغلي ګلبدین حکمتیار هم ځان نومان کړی، هغه مې هم نه دي خوښ. په دغه صورت کې چې تر څولې دمخه دوی انتخابات وکړي، هغه دغه انتخابات مې نه دي خوښ. هغه کې حکمتیار کوي، کې اشرف غني کوي، کې اتمر کوي، کې مثلا بل کوي، کې بل کوي، دا مې نه دي خوښ. اما لیکن که صلح راغله بیا تر صلح وروسته به ګورو. نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ.